بسم الله الرحمن الرحیم. نن 5 نمبر لیکچر دی او په دې لیکچر کې مونږ د کور پیج په اړه باندې خبرې کوي چې انزرت څه ته ویل کیږي. سیده نو راځم او ور صفحه خلاصوم. ما سره دلته بلانک پیج دی، یاره ما سره ټیکسټ دی او دا ټیکسټ چې دی مطلب ما سره ډېر زیات دی، شپږ شپېته پیراګرافه دی او دا مې انټر کړه. زه غواړم دلته بله صفحه راشي. معلومه خبره ده چې په انټر باندې راځي، خو ښه کمانډ د دې لپاره دی تاسو تر څو پورې کمانډ دلته بلانک پیج کلیک وکړه. بلانک پیج تاسو وګورئ څو صفحې څومره چې تاسو اخیستی شئ د دې لارې تاسو څنګه کولی شئ اخیستی شئ. بلانک پیج خالي ورکه. نو تاسو وګورئ ما څو پیجونه واخیسته، ما تقریبا 23 پیجه واخیسته. څو 23. نو ګورئ مونږ چې کله پیج اخلو نو بلانک پیج ته به راځو. شارټکټ یې درته وښیم. ښه زه به دا پیج بند کړم، را به شم دا بل به خلاص کړم او دلته به زه دا یو څو پیراګرافه زه واخلم. صحیح ده. په دې کې به تقریبا زه واخلم څو 44. صحیح ده. دا به انټر کړم. یاره دلته ما په کار دی. ګورئ انټر د لارې تاسو کولی شئ، خو دا انټر ډېر وخت نیسي. صحیح ده. نو آیا شارټکټ شته؟ بالکل شارټکټ لري. تاسو ګورئ زه تاسو ته دغه شارټکټ وښیم په سکرین باندې. دا ما سره څه دی کیبورډ دی. نو تاسو که چېرته غواړئ چې بله ورقه راولئ دلته کلیک شوی دی نو کنټرول ان باندې کنټرول انټر باندې به تاسو څنګه کوئ کلیک کوئ. ګوره پیج بدل شو که بدل نه شو. بیا کنټرول ان انټر، بیا کنټرول انټر. نو څومره ورقې چې تاسو اخلئ د دې لارې تاسو څنګه کولی شئ اخیستی شئ. کنټرول ان انټر، کنټرول انټر، کنټرول ان بیا تاسو نیو فایل اخیستی شئ. لکه دغه ورډ چې دی بل فایل تاسو اخیستی شئ. دا خو من سره یو فایل دی. پوه شئ که نه؟ په شارټکټ یې پوه شئ؟ آفرین. نو ما څه ویل ورور ما ویل چې مونږ څه شی کولی شو ورور. مونږ کله چې یو ورقه مونږ اخلو، صحیح ده، زه راځم دلته دا به بیا درته خلاص کړم او کنټرول وي به کړم. هغه ما کاپي کړی و تر دې ځای پورې. صحیح ده. ښه زه به راشم. دا بل چې دی مونږ سره په دې انسرټ مینیو کې څه شی دی وروره؟ پیج بریک دی. اوس یو ټکسټ دی، دغه ټکسټ څوک د دوی دا په بله صفحه راته راوله دې نه لاندې، ته به بیا څه کوې؟ دا بله صفحه کې راته راوله او دا د دې صفحه کې پاتې شي. نو بیا به څه کوئ؟ نو پیج بریک باندې به تاسو کلیک کوئ. څه شي باندې؟ پیج بریک باندې. نو دلته تاسو کلیک وکړئ. ګوره ښه زه دا ټول نه اخلم، ښه ځکه تاسو ته پته نه لګېږي. خیر دغه ورډ به زه بیا خلاص کړم او دلته به زه ورته وایم چې ما ته لږ واخله. څو واخله؟ تقریبا ما ته واخله 15 پیراګرافه. صحیح ده. انټر مې کړه. په دې ځای کې زه ورته وایم چې د دې نه لاندې دی څه شی وشي؟ دا دې په یو صفحه راشي، دا دې په بله صفحه. څومره اسان انزرټ ټیپ ته راشئ. په دې کې څه شی لیکلی دی ورور؟ پیج بریک. نو څومره اسانه، صرف یو کلیک پې وکړه کلیک. نو تاسو څو ګورئ نیم چې دی ما سره په دې صفحه باندې راغی او نیم په کومه صفحه راغی؟ په دې صفحه. نو ګورئ داسې به ټکسونه وي. تاسو به څوک وایي چې یاره دغه ټکسټ چې دی ما ته په 2 صفحو کې راوله. نو څومره اسانه کار دی. پوه شو دې باندې؟ صرف کلیک دی او بس. کنټرول زیډ انډو بیرته واپس راغلم، بیرته مې سره یو ځای کړه. بل چې دی ما سره په دې انزرټ کې چې دی ټیبل دی. ټیبل په دې ټیبل کې دومره کار دی تقریبا 2 ویډیوګانې 3 ویډیوګانې کې ایله ختم شي. صحیح ده. خو ډېر سټپ بای سټپ به مونږ نه ځو، کوم چې ډېر مهم وي هغه به مونږ وایو. زه راځم ټیبل جوړوم. تاسو څوک وایي که نه چې ټیبل جوړ کړئ؟ په کتابونو کې هم ټیبل جوړېږي هر ځای کې. نو صرف په دې باندې تاسو راشئ څو جوړوئ. تاسو دوه دلته کالمز دي. ګوره ښه اول ټیبل څه ته ویل کېږي؟ تاسو نه څوک سبا پوښتنه کوي او یا سوال راځي چې what is table؟ ټیبل څه ته ویل کېږي؟ تاسو به جواب څه ورکوئ؟ the collection of rows and columns. The rows and columns is called table. پوه شئ دې باندې؟ نو دې ته څه ویل کېږي؟ ټیبل ویل کېږي. چا سره ستونزه شته؟ د روز او د کالم مجموعې ته څه ویل کېږي؟ ټیبل ویل کېږي. روز څه ته ویل کېږي؟ کالم څه ته ویل کېږي؟ دلته متوجه شئ دې تختې ته. ما سره دا یو ټیبل دی. خبرې نه خبر والا. کالمز ما سره
ورټیکل دی او اوس ما سره څه دی هغه ما سره هوریزنټل دی افقي عمودي که زه د کش کوم تاسو به لږ خاموش شئ ښه متوجه ته ما ته ووایه وروره ته ووایه چې دا څو کالمونه لري او څو روز لري نه څلور روز لري ګورئ دا یو کالم دی دا په A B C D دا مطلب دا بیا په 1 2 3 څلور نو څلور کالمه لري او څلور رو لري نو دې ته موږ وویلی شو او دې ته موږ کالمز ویلی شو په دې باندې پوه شئ نو د دې مجموعې ته اوس ټیبل جوړ شو که جوړ نه شو وګوره تعریف داسې دی چې د دې مجموعې ته چې کالم او سره دې شوي دي یو ټیبل یې موږ ته کریټ کړی دی یو ټیبل یې موږ ته جوړ کړی دی ها اوس راځم او په دې ټیبل کې به موږ عملاً څه قسم چې اخلئ تاسو ما ته ووایئ یو کس ما ته چې استاذه 10 کالمز واخله او څو 12 روز واخله نو ګوره څومره اسان دی دلته به راشي موږ سره بله طریقه هم شته دی څو دي موږ سره څو کالم واخلمه 4 که نه او څو روز واخلمه زه ورته یم چې څو ما خوښوي 1 2 3 4 5 6 اوه اته نور اخیستی شي څه ده دې ځای پورې یاره ما سره دا کم شو یو څه شو او دلته 2 3 4 5 شپږ وبخښئ دا څو دي شپږ اوه او اته نو دا لاس به څنګه اخلو تاسو ته ما یو طریقه ښودلې وه که نه چې ټیپ بټن ټیپ بټن اوس چېرته ده ټیپ بټن دا ده ښه دا هغه کیبورډ ده چې زه اوس استفاده ترې کومه ښه دلته زه ودرېدلی یم وروره دې ځای کې او زه غواړم دا خو ما نه لس غوښتي دي نو دغه ټیپ بټن چې ده دا ګوره همدا دنده ترسره کوي تر څو دا ټیبل ما ته غټ کړي ګوره ورته ورکړه څو نهم کلیک وکړه بل راته جوړ کړه خبر هم درته جوړوم راشه بل بس دغه لس بس دا مې په کار دي یاره یو کس وایي دلته زه نشم جوړولی دا کالمز ما سره 1 2 3 دا 3 دي دا زه 4 کوم نو ګوره دلته موږ سره په دې ځای کې که تاسو ودرېږئ مثبت غوندې علامه ښکاري کلیک وکړه جوړ شو که جوړ نه شو یاره بل جوړوم په دې ځای کې کلیک وکړه بل جوړ شو یاره بل هم جوړوم کلیک وکړه جوړ شو په دې باندې پوهېږئ که نه یاره دغه کالم زه دلته بل جوړوم په دې ځای کې ودرېږئ په دې ځای کې ګورئ ښه یو دغه علامه یې ما ته راکړه د دې نه زه دا اخري غټولی شم یا دا دومره غټوم دا دومره بس دی او دا چې دی بیا زه دومره انتخابوم ګوره دلته مثبت علامه او دلته ورته یم چې دلته مو راته اضافه کړه بل هم اضافه کړه بل کلیک کوئ تاسو وګورئ څو ماته اضافه شوې نو ګورئ هر قسم طریقې موږ سره شته په دې باندې پوه شوئ نو ګورئ دا موږ سره د څه شي طریقه وه دا د ټیبل مایکروسافټ تاسو ته یو شی هم داسې نه دی پرېښی چې تاسو په یو سوال کې واچي یاره دا زه نه شم کولی خو درته وایي چې داسې نه شي کولی چې ډرا نه شي کوی راشه چې بله طریقه کار ته وښیم زه ورته بله طریقه کومه ته خو ما ته وښیه انزر ته راشه انزر کې ټیبل ته راشه په دې لاین ځای کې لیکئ چې انزر ټیبل تا ته اوس وایي چې ته عدد راته راکړه عدد داسې درته وایي چې کالم څومره واخلمه کالم زه ورته یم چې کالم راته 4 واخله روز څومره واخلم زه ورته یم چې دا راته 12 واخله نو کلیک وکړه ډایرکټ خپله درته جوړ شي نو دا هم چې نه شی کولی ګورئ ورته ګورئ څومره سمپل او اسانه طریقه ده راشي دلته مالا نمبر اف کالمز راغلي دي که نه دي راغلي یو کس ته د دې ځای نه اضافه کوي د دې ځای نه دلته ګوره کاري وروسته پریکټس وخت درته در کوم دلته متوجه شه ځان پوهه که کالم څو اخلي زه ورته یم چې کالم چې د دې ځای نه تاسو زیاتولی شئ ورته ورکومه چې 4 کالم اخلم څو نمبر اف روز راته وښیه څو روز اخلي زه ورته یم داسې کار وکړه چې یو 10 دانې راته جوړې کړه نو ګورئ تاسو ورته ښه صرف اوکې درته یې جوړ کړ که یې جوړ نه کړه تاسو وایئ چې نه کنټرول که ده او دا ټول ډیلیټ کړه مطلب دا ختم شو صحیح راته جوړ کړه نو ګورئ ورته دلته راشه ټیبل ته او راشه انزرټ ټیبل ته او د دې نه بعد راشه تاسو زه ورته یم چې څو واخله 15 کالمز او څو رو درته واخلي تاسو راته ووایئ لس یا 11 نو تاسو څو ګورئ هماغسې ورته جوړ کړه که نه تاسو ګورئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 څه شو نو دا موږ ته ګورئ تاسو که داسې مجموعې 2 3 4 5 6 اوه اته نهه او څو 10 او څو کالم شو 1 2 3 4 5 څو چې ما غوښتي وي یاره
زه ورته وایم چې د دې ځای نه تاسو لږ راته غټ یې کړه ټیبل راته داسې کړه داسې په اوږدو یې غټ کړه داسې غټ کړه نو څه قسم چې غواړې دا تا ته وایي چې ته یې غټولی شي مشکل شته نو ډېر اسان او سمپل دی ښه پوه شوې که نه ښه ما سره دلته که چېرته زه په دې ټیبل باندې کلیک وکړم که نه دلته دوه منیوګانې را یو ډیزاین ده بل لیوټ دی دې لیوټ کې اول خبرې کوم اول چې دی په دې کې دغه سلیکټ دی خو راځم دې ته زه وروسته راځم ښه ځکه چې دلته موږ نه دغه نور درس پاتې کېږي په دې ټیبل کې یو څه نور ډرا ټیبل دا ډرا ټیبل موږ په دغه کې مو ویلی دا څه نوم ورته اخلي کالمونه چې ورکول ورته یو ټکس به مونږ بندول که نه نو زه ورته داسې کار وکړه چې ډرا ټیبل که ډرا زه خپله رسموم څومره رسمې زه ورته دومره اندازه کې راته رسم که ښه نور ورته چې یو څو کالم دوه پکې کالم یې جوړې که یو دا کالم شو او یا پکې درې جوړې که چې څو جوړوې ښه زه ورته دا 1 2 3 3 کالم ښه دلته څه شی وکړم ورته دلته مې یو کرښه کش کړه ښه دلته ورته دا په دوه برخو وویشه صحیح ده نو ګوره ورته چې دا په دوه برخو وویشه داسې او دا چې که د دې ځای نه دې ځای پورې کش کړه او دا دلته بل راته جوړ کړه ګوره ستا په مرضۍ به انکار کوي دلته بل راته جوړ کړه نو ګورې څنګه چې تاسو غواړئ هماغسې تاسو سره دا څنګه کېږي جوړېږي ګورئ که نه پوه شوې دې باندې ستونزه شته نو ګورئ دغه ټیبل چې تاسو هر شي دپاره به یې جوړوئ وړو که دلته تاسو بیا تصویران راولئ بل شی راولئ دلته ټکس لیکئ نو هم تاسو یې بلکل لیکلی شئ او راوستی شئ پوه شوې دې باندې ښه بل چې دی ما سره په دې انزټ کې څه شی دی ورور ښه زه به راشم د انزټ ته په دې کې ما سره دې ټیبل کې څه دی لاندې ښه ویلي دي چې کنورټ ټکسټ ټو ټیبل یاره یو چا درته ویل که نه چې زما سره ټیبل دی خو دغه دی ټیبل سره نشته نومونه یو دا راته ټیبل ته واړوه دا نومونه به 100 نومونه وي نو ته به دا څنګه کوې کاپي پیسټ شاید غلط هم درنه راشي نو اوس ته ټکس څه ته اړولی شي ټکس دی دا تاسو ټیبل ته اړولی شئ زه نومونه لیکم چې مطلب اول کې زه ورته لیکم چې نیم په دویم کې ورته لیکم یا اول کې زه ورته لیکم چې آی ډي په دویم کې زه ورته لیکم چې نیم بل شی ورته لیکم مطلب فادر نیم ورته لیکم فادر نیم صحیح شو فادر نیم او بل چې ورته لیکم سیلري چار شی تاسو ورته لیکئ بس همدومره ښه په نومونو کې درته څه شی وکړي په دغه کې درته څه شی وکړي صحیح ده هغه مونږ اړولی شو خو اول به زه داسې کار ورته وکړم چې زه به دلته دغه نیم کې ورته ولیکم یا په آی ډي کې چار شی تاسو ورته وایئ زه به ولیکم چې خان علي کمال فیصل قسیم بس دی دومره زه ورته دا داسې کار وکړه دا انتخاب کړه ګوره هغه به دوخته مړ وکړه نه داسې ژوندی نه اوس ژوندی شو تاسې وګورئ کنورټ ټکسټ ګوره کلیک وکړه ما دې نمبر اف کالم دا خو یو کالم دی ما سره که چېرته ما آی ډي اخیستې وای نو آی ډي به هم راغلی وای زه ورته نه زه ورته وایم چې 2 کالمه ورته ورکړه 3 کالمه ورته ورکړه او که ورته چې نه یو کالم ورته ورکړه نو څه ستونزه نشته دی او نمبر اف دغه چې 5 دي تاسو وګورئ دا اوکې کې نو تاسو وګورئ ټکس یې درته چې ته کنورټ کړو ټیبل ته کنورټ کړه ستونزه شته څومره اسان او سمپل یاره خو خو اوس غواړم چې دې کې اوس د دې نه څه کې استفاده کېږي تاسو اوس راشئ یاره بل غواړم نو راشه دلته دغه ډرا باندې خو کلیک کولی شئ که نه که دلته کلیک وکړي ګوره دلته راشه څومره زبردست اوس جوړوه که نه ورو که تا سره 2000 نومونه وي دا تاسو ته کنورټ کوي په دې باندې پوه شئ که نه اوس دلته آی ډي لیکي سیلري لیکي هر شی لیکي دا تاسو سره په خپله راځي او بله خبره یاره زه دلته دا ټیبل نور هم زه اضافه کول غواړم ټیپ بټن خو تاسو سره شته که نه ګورئ څومره چې غواړئ هغومره تاسو سره دا راځي پوه شوې که نه ډېر اسان او سمپل دي کلیک به کوه نه کوډ غواړي نه یو بل شي ته ضرورت لري مینیو دا کلیک به کوه هماغه کار درته کوي سخت به هلته وایي چې کله مونږ ورته کوډینګ کولی خو بل په انزټ کې چې دی مونږ سره څه شی دی وروره اکسل سپریډ شیټ یاره ما نه حساب چا غوښتی دی او زه د لکونو حساب په یو سیکنډ کې نشم رایستی په کالکولیټر کې نو ګوره اکسل شیټ هم درته ویل چې که چا حساب وي نو په یو سیکنډ کې درته راوباسم مختلف قیمتونه تاسو راته په یو سیکنډ کې اوس ګورئ راځئ ټیبل ته راځم او اکسل سپریډ شیټ ته راځم
ګوره اکسل پروګرام ته دا به ما به بوځي ښه او اکسل پروګرام یې دلته راته خلاص کو اوس ما ته څه شی دی پکار دی زه ورته وایم چې ما ته راکړه نومونه نیم راکړه په دې کې بل شی ته ولیکم ورته لوکیشن راکړه بل شی درته درکړم ورته وایم سیلري ښه نومونه څه شی دی ما سره جان دی خان دی ولی دی څه دی علي دی قسیم دی احمد دی او نمونه اخلی کنه حمید دی روخان دی صحیح ده او داسې نور ښه لوکیشن څه دي زه ورته دا ټول کابل اوسېدونکي دي کابل نو دا داسې کش کوي چې څوک د کابل هغه ټول به ورسره راشي کابل متوجه شه سیلري څو ده تاسو راته وایئ په یو سیکنډ کې زه جواب راوباسم هر څومره چې راته وایي راته وایي ښه دلته به زه ولیکم نه داسې ګډوډ راته وایي چې زه په اسان حساب نه شم لکه زه ووایم چې 70,000 80,000 صحیح شو یا 80,000 نور وایي زه ورته وایم چې 30,000 څو 30,000 بل ورته وایم چې 40,000 څو 40,000 ورته وایم دغسې په ترتیب سره دا ټول ورته اضافه کړه 40,000 پنځه همداسې راځي ګوره 8,000 ورسېده ورته وایم چې د دې جواب زه هلته نه شم رایستلی په یو کلیک سره جواب دا دی کالکولیټر دومره سپیډ کې رایستی شي نه تاسو وګورئ جواب یې دا دی راووت 8 پلس مثبت نو ګورئ د دې ځای نه کومه دا ګورئ کوم جواب و څو راځي 3,58,000 که نه ورته وایم چې نه داسې مه راته راوباسئ په یو سیکنډ کې زه ورته وایم داسې کار وکړه چې اټوسن ته راشه یو کلیک او 2 کلیک هماغه شی راووته که نه نور طریقې سره کله چې اکسل ته ورسېدو دا بیا موږ وایو نو وځه بار کلیک وکړه ته په وټ صفحه کې اوس داخل شوې نو تاسو وګورئ چې ګوره کله چې تاسو نومونه وي په یو اداره کې کار کوئ مالي په حساب باندې کار کوئ نو دغسې شیټ راواخله ته ورته په کالکولیټر تاسو سره چې کمپیوټر کالکولیټر ته څه ضرورت دی ته کښېنه یو کال او زه د یو کال دغه په یو منټ کې یا یو سیکنډ کې درته راوباسم شاید ته غلط شي خو دا نه غلطېږي کمپیوټر کې دوه خبرې دي ښه یو خو ډېر زیات تیز دی د انسان خو بیخي د دې په زرچنده تیز دی بله خبره ده چې ته چې کومه غلطي وکړې دی یې نشي سمولی لکه ته چې اوس 50 داخل کړه تا نه 50,000 ولیکلي دا خو ستا غلطي ده خو کمپیوټر درته غلطي نه کوي چې تا 50 داخل کړي غیر ته 50,000 ولیکي هېڅ کله داسې کار نشي کېدی په دې باندې پوه شوې که نه دا خبره به یاد ځان سره وساتئ یاره ما خو په کمپیوټر کې 50,000 لیکلي دا خو 50 لکه دي نه ته وره غلط شوی دا خو دې ولیکي دا خو د اضافه یو ټکی ولیکي دا خو د ما بې اجازې خو ما ته اړتیا لري خو دا ما دپاره یو خدمت هم که خو بدبختانه چې مونږ لاس نیولی دی او که هر ادارې ته ورشئ کمپیوټر هر ادارې ته ورشئ بل شی دی پکې ورډ اکسل او وینډو دا دي چې یادي بس ته هر شی مریتوب کړی شي اقتصاد کې که حقوقو کې که شریعتو کې که هر څوک کې ته بس دا دنده ترسره کولی شي پوه شوې که نه نو ګورئ بیا په دې داخل کې تاسو که بیا کلیک وکړئ بیا دې ته راننوتئ صحیح ده پوه شو دې باندې نو ګورئ که بیا بونس ورسره جمع کار شی کوئ زه ورته وایم چې خیر دی دا ټیبل چې دی دا داسې راته مه جوړوه داسې بدرنګ ښکاري نو دلته ورته وایم چې قلم دلته ورکړه چې لکه ښایسته خو ښکاره شي او بل داسې کار وکړه چې دغه ټول ټیبل یو ښایسته کلر ورکړه داسې کلر ورته ورکړه نو کلر یې ورته ورکړه زه ورته وایم چې نه دغه کوم کالم چې دی که نه دا لږ داسې بولډ کړه او د بولډ نه بعد دې ته لږ اندازه ورکړه داسې ښایسته لږ ښکاره شي نو ګورئ تاسو سره دغه شیټ په دې ځای کې یو څه شته دی دا تاسو غټولی شئ نو تاسو وګورئ د دې ځای نه هم غټولی شئ که ډبل کلیک وکړئ دا هم ازادېږي ډبل کلیک وکړئ دا هم ازاد شو ډبل کلیک وکړئ دا هم نو څومره اسان ورته وایم چې خیر دی دا هم لږ داسې غټ کړه صحیح ده چې دا لږ زبردسته ښکاره شي نو ګورئ د دې ځای نه تاسو د غټ ای نه تاسو وګورئ دا غټولی شئ او ورته وایم چې دې ته کلر هم جدا ورکړه تر څو دا ښایسته ښکاره شي کوم کلر ورته وایم دا کلر نو تاسو څه وګورئ بار کلیک وکړئ نو څومره زبردست تاسو سره اکسل شیټ کې داسې ښایسته منظم ترتیب د دې راغی دا تاسو کوشنی کوئ نو دلته ګوره تاسو سره د دې څومره وړوئ تاسو راتلی شي د دې ځای نه غټوئ کوشنی کوئ صحیح ده یو په مضبوطوالي بل چې دی مطلب پراخه کوئ کوشنی کوئ هر شي چې په کوئ تاسو ګوره دلته کولی شئ ستونزه شته نشته دی بار کلیک وکړه ور صفحې ته بېرته داخل شي خبرې نه
دا کارمې چې دی دا د ورډ صفحې دي دا تاسو نشئ ختمولی ښه یو طریقه به ورسره وکړو ښه هر شي سره به یو طریقه کوئ اوس ما دا نور نه دی په کار مطلب او زه دغه نور کالمې زه کټ کوم نو ما ته خو دا شي پته لګي ما ته خو هر شي ټریک معلوم دی که هلته کوئ که دلته کوئ زه ورته یم دلته داخل شه یا بیخي دلته داخلېږم زه داسې کار کوم چې وینډوز پلس اس او سناپینګ ټول را اخلم او په دې سناپینګ ټول باندې زه کلیک کوم ډبل او د دې نه بعد څومره اندازه ده پکار ده زه ورته ما صرف دې اندازې نه تر دې اندازې پورې پکار دی نور مې ګوره دغه شیټ نه دی پکار خو واخله چیرته سیف کوي فایل ته راشه سیف از یې که د سیف از نه بعد زه ورته په ډیسکټاپ باندې ورته ولیکه چې اکسل بس او دا څه که دا سیف که د دې نه بعد ته راشه په دې باندې ډبل کلیک وکړه ډبل کلیک ګورئ ښه دې ته کې هم تاسو کولی شئ ستونزه نشته دی چې مطلب تاسو دلته نشئ کولی نو ګورئ دا ختم شو موږ سره چې ختم شو ما بار کلیک وکړه ډبل یا راغلم همدې ورک یم که نه نو هغه ما سره ختم شو کنټرول وي کوئ دلته کنټرول وي نه راشئ همداسې غټ تصویر غواړئ که څومره اندازه ما پکار وي زه ورته یم چې ما چې څومره اندازه پکار وي تا څومره پکار دی ورته یم دلته مې دومره پکار دی دومره اندازه کې خو اوس څه شی وکړم ورته یم فیل ته راشه دا شیپ چې ده دا راته ډکه څه شي نه ډکم پکچر ته راشه په پکچر کې ورک افلاین ته راشه او په دې کې تاسو په د ډیسکټاپ باندې سیف کړی دی نو اکسل په نامه یو تصویر تاسو سره دلته راغلی دی چې هغه چېرته دی دا دی کلیک وکړه او کلیک نه بعد انزرټ کړه نو تاسو وګورئ فری هینډ شو چیرته چې وړئ دا تاسو اوس وړی شئ څنګه یې کټ کولی نه شو نه اوس ګوره دا خو مونږ کولی شو چې د دې ځای نه زه کټ کړم هلته راوړم خو چې فری هینډ شي نو کټ کولو ته څه ضرورت دی نه نه په جدول کې هغه خو سپریډشیټ دی که نه صحیح ده هغې کې تاسو اوس دې کې تاسو اضافولی نه شئ کوئ ځکه دا یو تصویر په شکل شو او هلته چې بیا داخلېږئ بیا به تاسو پکې اضافهوالی کوئ په دې باندې پوه شوئ ښه زه به راشم بېرته به چېرته په دې انزرټ ته به راشم او په دې انزرټ کې به ټیبل ته او په دې کې به زه راشم دلته ایکسل بل موږ سره کویک ټیبلز دي زه یو ټیبل جوړوم د میاشتې دپاره یې جوړوم یا دغه دپاره د کلینډر هر شي دپاره یې جوړوئ تاسو سره دلته شته دی ښه مختلف ډوله دي تا کوم خوښ دی زه ورته یم چې ما ته دا راواخله چې د میاشتو د ټولو نومونه راته راکوي د دې ځای نه تاسو ګوره د دې موومنټ کولی شئ حرکت ورکولی شئ یاره دلته مې نه دی پکار په دې سنټر کې مې پکار دی په دې سنټر کې مې نه دی پکار ښه چېرته دی پکار دی په دې ځای کې مې پکار دی نو دا چې انګلیسي ده نو تاسو به دا مطلب په دې ځای کې هم راوستی شئ هلته هم راوستی شئ کومه ستونزه نشته دلته تاسو ټیکسټ لیکلی شئ چې this is table ګوره د ورځو او د کال د میاشتې دغه مۍ میاشتې دغه ټول معلومات تاسو ته دا څنګه کوي تاسو ته دا درکوي پوه شئ دې باندې نو څومره زبردست دې کې تاسو دغه شکلونه بدلولی شئ دا کلیک یې دې ځای کې ما ته چې انزرټ که څه شی انزرټ کوې زه ورته یم چې نه انزرټ نه دا ما ته ډیلیټ ټیبل کړه دا مې نه دی پکار نو ګوره ټیبل کې چې زه څومره خبرې وکړم دا زه په اسانه نشم ختمولی خو راشي زه به یو ټیبل کې یو څه درته واخلم دومره بس دی اوس په دې ټیبل کې چې دی کلیک وکړم تاسو ته ما دوخته خبر وکړه چې یو د ډیزاین مینیو راغله بل د لیوټ که بار کلیک وکړم نو ګوره یو هم نشته خو که چېرته په دې باندې کلیک وکړم نو دواړه دلته فعال شي اول وګورئ دلته سلیکټ آپشن دی په دې کې ما سره یو څو کمانډونه دی یو سلیکټ سیل دی په دې کې ما لیکلی دی وروره په دې ځای کې چې آی ډي ده ما سره څه دی وروره آی ډي ده ما سره آی ډي او په ټیپ بټن سره به اخوا اوړئ ښه په دغه به داسې نه کوئ چې دلته کلیک وکړئ شنه کړی یاستئ نه آی ډي نیم ټیپ بټن ووهئ فادر نیم څه فادر نیم ټیپ بټن ووهئ لوکیشن لوکیشن بیا به ډاون ایرو کی او ټیپ بټن ووهئ ورته ویم چې څه شی سیلري خو اوس څه شی وکړم آی ډي کې ورته ولیکه چې 1 ګوره ډاون ایرو کی دوم دریم څلورم ګوره اوس ما سره دا نه اخلي که نه نو ما ته ضرورت پیدا شو نو کوم بټن نه به استفاده کوم د ټیپ بټن نه نو تاسو وګورئ څومره یو زبردسته فیسیلیټي ما ته راکړي نو ګورئ تاسو څومره چې اخلئ نیم کې ما سره زه ورته لیکم چې جان دی په دې کې او کلیک وکړه بل څه دی خان دی احمد دی
کمال دی همداسې راځي بس دومره دي بس فادر نومونه هم دا دي که چېرته زه په دې باندې کلیک وکړم دلته ګورې ما سره دلته لیوټ کې اول چې دی ما سره سلیکټ سیل دی دا یو سیل درته انتخابوي ښه انتخاب کا یو سیل انتخاب کا که نه ډیلیټ یې کا ای ډي ختمه شوه نمبر ورته ورکړه ان څه شو چې ورته ورکړه نمبر ان او پوه شې دې باندې که نه نو ګورې زه ورته یم چې نه دلته راشه دلته ودرېدلی یم که نه دلته کلیک وکړه سلیکټ ته راشه سلیکټ کالم د بسته کالم راته انتخاب کړه د کوم کالم د ان او والا تاسو ګورئ مکمل چېرته مې کلیک کړی دلته کلیک کوم ورته بسته کالم راته انتخاب کړه ګوره ټول کالم به انتخابي که نه ټول کالم ډیلیټ کوې ورته مې او ډیلیټ کومې نو ګوره ټکسټ یې ختم شو که ختم نه شو ورته نه کنټرول زیټ واپس یې راوله یاره دا مې نه دی پکار دا کالم انتخاب کړه دغه سیلري والا او په دې کې کېدای شي ما سیلري رسول وي چې دا دی دا دی دا دی دا خو مې نه دی پکار ښه چې نه وي پکار دلته ودرېږه او راشه دلته سلیکټ کالم دی که نه دی ما سره کلیک وکړه او دا ډیلیټ کړه ګوره هغه کالم نه چې څومره ډیټا هغه ختمه شوه کنټرول زیټ سره واپس تاسو راوستی شئ بل چې دی ما سره په درېیم نمبر آپشن چې سلیکټ رو ورته یم چې دا دوهم رو چې دی د خان والا دا مکمل د دې ډیټا راته ختمه کړه نو راشه کلیک کړه او چې سلیکټ رو کلیک وکړه ګوره سیدې ته انتخاب کړه که انتخاب یې نه کړه نو ډیلیټ یې کړه ډیلیټ شوه کنټرول زیټ سره واپس راوایه یوازې په دې باندې نه دا کمانډونه دي زه داسې نه شم انتخابولی بالکل ورو داسې کالم داسې انتخابولی شم ډیلیټ یې کړه کنټرول زیټ کالم داسې انتخابولی شم داسې ونیسته دا او دلته به تاسو تر دې ځای پورې ډیلیټ څه ستونزه شته خو دا درته داسې وایي چې ګوره یو دی نوی زده بل زده که چې بل دی نوی زده بل زده که خو مطلب کار وکړه ویډیو به ډېر اوږده شوي نه وي ښه بل چې دی ما سره سلیکټ ټیبل اوس ټول ټیبل زه سلیکټ کوم کلیک وکړه انتخاب شو ډیلیټ ټول ټیبل نه ډیټا لاړه نور پکې داخل کړه یاره پښې معنا شم کنټرول زیټ یې که واپس به بېرته ډیټا راشي پوه شوې دې باندې ستونزه شته ښه پوه شوې که نه نو دا ختم شو صحیح ده زه به وګورم زیاته چې شي بیا او دې ګورئ ښه تاسو به یو ټیبل جوړ کړئ هومورک واورئ په دې ویډیو کې چې راشي ټیبل به جوړ کړئ 4 کالم او څو لس به چې ورکړئ روز به ورکړئ او د ټول پسې به سیلري او ځای د نومونه دا به ټول ورسوئ که چا نه ورسولي سوی صنف کې ګوره نه پرېږدم زه درنه کار غواړم ښه او سپریډ شیټ کې به تاسو ماش به مروباسئ همغه آټو سم باندې او ښایسته به ډیزاین هم کوي ما ته بیا راوړئ بیا